د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ایرلینډ لوبډلې ته خپله لوبډله اعلان کړه. سلام لیدونکو، ستړي مه شئ، هیله ده تاسې به روغ جوړ خوشحاله وئ. افغان لوبډلې ایرلینډ لوبډلې ته د شل ورځو لوبو لپاره خپله لوبډله اعلان کړه او ورسره غبرګونونه هم دي. افغان کرکټ ملي لوبډلې د شل ورځ پرمټ لپاره رحمان الله ګوربز وکټ کیپر اخیستی دی، حضرت الله ززای، کریم جانات، نجیب زدران، ګلبدین نائب، اصغر افغان، محمد نبی، مجیب الرحمن، راشد خان، سمیع الله شینواری، عثمان غنی، شاپور زدران، قیس احمد، نوین الحق او عصمت الله عمرزی. لیدونکو دا چې کوم غبرګونونه ورسره دي چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د ایرلینډ پر وړاندې خپله لوبډله اعلان کړه، ځینې موږ تاسو ته وایو. وایي چې تر ډیره په سکواډ خو صحیح انتخاب شوی دی، خو یو دا چې سمیع الله شینواری پر ځای باید شرف الدین اشرف ته مخکې ورکړل شوی وای چې دغه دوی وایي چې ښه دی. د شاپور زدران پر ځای دولت زدران او د عثمان غنی پر ځای نجیب تارکی باید اخیستل شوی وای. نو دقیقا که موږ تاسو نننی سکواډ ته وګورو، رښتیا هم تیز بلانو ته اړتیا ده. موږ شاپور له دولت سره نشو مقایسه کولی. همدارنګه سمیع الله شینواری اوس یو څه وخت تیر شوی دی، د ده پر ځای بالکل شرف الدین باید اخیستی وای. نو دغه یو غبرګون و چې باید دغه شوی وای. او بل دا چې وایي چې د ارلونډرانو ډیروالي ترڅنګ د تیزو بالرانو کمای او د توپوهنې د ځانګړو بیټسمنانو نشتون زما په اند وایي چې نیمګړتیاوې دي. یو بل د کرکټ مینوال لیکلی دي، رښتیا هم په دې سکواډ کې درې ارلونډرانو ته برخه ورکړل شوې ده، نو باید ارلونډرانو ته دومره مخکینوی ورکړل شوي. او بل دا چې ځینې بالران کمای هم د دې تیز بالرانو موږ وړاندې هم یادونه وکړه چې شاپور زدران پر ځای دولت زدران ښه. نو په ټوله کې افغان لوبډلې د شل ورځ فارمیټ لپاره چې ایرلینډ سره لري دغه لوبډله اعلان کړې ده. هیله ده چې افغانستان وکولی شي له ایرلینډ څخه دغه شل ورځ سیریز وګټي او افغانستان ته بریاوې راوړي. درنو لیدونکو، دغه ویډیو چې نن مو تاسو ته تیاره کړې وه، هیله ده خوښه به مو وي. د نورو ویډیوګانو لپاره موږ سره واوسئ.